اعظم چې حضور پاک نه رسول سوالونو تپوس کړو لکه د دریو نو پیغمبر علیه السلام وتی ذوالقرنین دا خو یو باچاو د الله دوستو چې د دنیا سفر یې کړو د هغې جواب خو ورته ورکړو یهود کافر وي بس ټیک شو دا یو جواب خو صحیح شو. دویم نمبر دا چې اصحاب کهف څوک او دا اصحاب کهف کله تیر شوي دي دا د پیغمبر علیه السلام د راتګ نه 450 کاله مخکې ستا به څونه عمر شپېته یا تا نه چې 100 کاله مخکې څه تیر شوي تا ته یاد دي نه زما 10 کاله عمر د څه کم یا 28 یا 29 زیاتي ما نه چې 50 کاله مخکې څه تیر شوي ما ته یاد دي لکه نه تا ته یاد دي ستا د عمر نه مخکې تا ته یاد دي لکه چا ته هم نه دي یاد چې موجود نو موږ ته به څه یاد شي لکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه 450 کاله مخکې د اصحاب کهف تیر شوي دي نو الله ورته وحی وکړل نو دا په دې غټ دلیل دی چې دا پیغمبر سره لکه په حق پیغمبر دی. حضور پاک ورته وی اصحاب کهف څوک وره اصحاب کهف دا یو څو ځوانانو دا یا اته ځوانان الکانو د 15 نواله تر د 22 کال عمر کې دغسې ځوانانو او په دغه زمانه کې یو بادشاه اوسېدو د هغه بادشاه نوم دقیانوس څه شی لکه دقیانوس او دا دقیانوس بادشاه غټ مشرک او ځان ته به سوي ډېر کبر به هم کولو او ډېر ظلم به هم کولو نو دې دقیانوس بادشاه یو ځلې خلک راټول کړو هغې ته خطاب کولو تقریر ورته کو نو تقریر کې ورته وی د دقیانوس بادشاه وی تاسو به ټول څه دي وي زما عبادت کوئ د بادشاه ورته وی نو په دې کې دا یو څو ځوانان داسې ولاړو په هغه تقریر دوران کې ورته وی ښه مونږ خو به د هغه رب د هغه ذات عبادت کو چې کوم ذات کوم رب مونږ پیدا کړي او لاړل د هغه بادشاه هغه محفلې پرېښودو د هغه ځای نه ووتل بادشاه ته او دوی چې دي د هغه ځای نه ووتل او د بادشاه خلاف دعوت شروع کړو د بادشاه خلاف دا دعوت شروع کړي دا بادشاه چې کومه دعوه کوي دا غلطه ده مونږ خو به د یو رب عبادت کوو مونږ خو به د خالق لاعزال عبادت کوو تاسو ته ما دا ویل چې دا اصحاب کهف څونه وخت مخکې تیر شو 450 کاله مخکې او د پیغمبر علیه السلام نه مخکې چې کوم پیغمبر تیر شوی د هغه حضرت عیسی علیه السلام نوم دی څه نوم یې لکه حضرت عیسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام زموږ د پیغمبر علیه السلام نه 600 کاله مخکې تیر شوی څونه لکه 600 نو دې نه دا معلومه شو چې اصحاب کهف نه مخکې چې کوم دین هغه د چا دینو لکه د حضرت عیسی علیه السلام دین د هغه دینو نو د دقیانوس بادشاه د هغه د دین نه څه دی لکه انکار کو او دې ځوانانو دا واته ځوانان دی د باچا خلاف وروتل او د باچا خلاف سازش شروع کو چې یاره دا باچا چې دا کومه دعوه کې دی په دې خپله دعوه کې په غلطه دی باچا ته پته ولګېدله چې دا خدا لکان زما خلاف لګیا دي دا ختمول غواړي د دې نه ځان بچ کول غواړي باچا ورپسې څه دی ورن جاري کوي دا واته کسان چې دي دا د سرې دارې ګرفتار شي دلته دې ځوانانو ته خبر راغی چې باچا خو تاسو نیسي دا ځوانان دا واته لکان دا د هغه خپلې کلي علاقې نه ووتل چې ووتل باچا ورپسې ډېر تالاش وکړو خو دا هلکان یې پیدا نه کړل واوره جي دی خو د الله په مینه مستو د الله په دین باندې مستو د الله سره مینه وه د یو الله تعالی د واحد لا شریک ذات څه دی لکه د هغه اقرار یې کولو نو واوره دی د هغه خپل کلي نه ووتل او د یو غر په طرف باندې روان شول قرآن کې الله داسې ذکر کوي غر طرف ته روان شول د دې سره خوا کې یو سپی م ورپسې شاته روانو سپی ښه دا ورپسې شاته روانو نو دوی د سپي پسې ډېر ګزارونه وکړل چې موږ پسې مه راځه ډېر یې ځان نه وشړلو ډېر مثال کله پسه شي ګزار کله پسه شي ګزار خو دا سپی ورپسې روانو یو روایت کې مې داسې اورېدلي چې دا سپي په دې پسې چې روانو د دې کسانو د ځان نه شړو چې موږ پسې مه راځه نو دا سپي ورته ګویا نه شو چې ما هم ځان سره بوځې زم هغه یو رب منم چې کوم رب تاسو منئ سپي ورته ګویا نه شو زم تاسو سره زم و دې بس بیا ځان سره روان کو سپي نو چې سپي وي ځان سره روان کو قرآن کې هم الله پاک د دغې سپي ذکر کړی ښه د دغې سپي ذکر الله کړی دی چې د الله په مینه مست شي که نه الله به دې صفت کوي په خبره باندې پوه شوې نو دغه کسان چې کله د غر ته دننه شول دا 7 یا 8 نو چې کله د غر ته دننه شول نو دا سپی د دې غره په دې خوله کې کېناستو او چې څوک به راتلل د غر خولې له ده به پې حمله کوله او دا 7 کسان چې دي دا په دې غره کې پناه یې واغېستله
د باچا له لښکر د فوج کسان به راتلل او د سپي به پې حمله کول او د سپي مقابله چا نه شوه کولی. نو بیا د هغې نه پس دا وشو چې زمانه تېرېدله په دې کې 309 کاله تېر شو. څونه لکه 309 کاله. دا اصحاب کهف دا 8 کسان چې د غره ته دننه شول، قرآن کې الله پاک ذکر کړي سوره کهف کې. الله سوره کهف کې و چې دا 8 کسان الله و چې زما په مینه مس کسان، د یو وحدانیت اقرار کوونکي کسان، الله و چې دا د غره ته دننه شول، په دې باندې الله پاک وي ما پې خوب راوستو او داسې خوب مې پې الله وي را مې وستو چې 309 کاله دوی اوده پراته او الله قرآن کې دام ذکر کړي دي په سوره کهف کې په 19مه سپاره کې الله ذکر کړي دي ویل اوس په تاسو وایي چې یو سړی 309 کاله په یو ځای پروت یو دا بدن خو به یې خرابېږي که نه. الله قرآن کې هم دا ذکر کړي دی وی کله به مې نور د غره یو طرف نه کو، الله وی کله به مې دا نور د غره بل طرف نه کو، الله وی کله به مې د غر باندې هوا د یو طرف نه کړه، الله وی کله به مې د بل طرف نه کړله، دې دپاره چې د دې بدنونه خراب نشي. تاسو نه تپوس کوم ډاکټران وایي چې په کم بدن باندې نور نه لګي ول دا بدن خرابېږي، په کم بدن چې هوا نه لګي دا بدن خرابېږي. په خبره باندې پوه شوې؟ نو دقه شان ګوره الله قرآن کې وي سوره کهف کې ویل ما به د دې غره طرف ته دا انور برابر کو. دا انور خو د الله په لاس کې دی، دا هوا خو د الله په لاس کې ده، موږ سره څه شي دی څه هم نشته. نو ګورئ جي 309 کاله چې تېرې شه 309 کاله 309 سال باچا بدل شو، زمانه بدله شوې وه. په خبره باندې پوه شوې؟ آبادۍ بدلې شوې وي. دی چې کله په دې غره کې را بیدار شول د خوب نه 309 کاله بعد غره کې چې را بیدار شول نو یو ته وی لکه څومره خوب به م کړي. اوس به مونږ وایو لکه 309 کاله تیر شوي دي. یو بل ته وی یاره داسې یو ورځ یا د ورځې څه حصه خوب به م کړي. منځ کې څونه تیر شوي لکه 309 کاله قرآن کې الله ذکر کړی. 309 کاله تیر شول چې د خوب نه بیدار شول. یو ته وی لکه موږ به څونه خوب کړي، بل ته موږ به څونه خوب کړي. یو ته یاره یو ورځ به م خوب کړي یا به م د ورځې نیمه ورځ به م تېره کړي. بیا د هغې نه پس دا یو دی بل ته وي چې تا سره څه پیسې شته؟ وی پیسې ما سره شته ده. هغه 309 کاله مخکې د کم باچا چې پیسې هغې راوویستې وي دا را سرې دي. وی دا پیسې واخله او وی لاړ شه بازار ته. وی په بازار کې ګورې ځان خایمه چاته چې موږ هغه کسان چې د باچا خلاف یو خو دوی ته خو دا پته نه لګېده په غر کې که نه چې 300 کاله تېر شوي دي. د هغې نه پس داسې وشو چې دا سړی دا پیسې راواستې او راغې بازار ته. چې دی د غره نه راووتو چې ویې کتل هر څه بدل دي، زمانه بدله ده، آبادۍ بدلې دي، هر څه بدل دي. بازار ته راغې خلکو ته ګوري خلک بدل دي، نظام بدل دی. ځکه چې په 300 کاله کې خو ډېر لوی چینج راځي، ډېر لوی بدلون راځي. تاسو نه تپوس کوم دا چې کم مشران دي 50 کاله مخکې لکه دلته آبادي وه، 50 نه 10 کاله مخکې دلته دا پټیو ماته یاد دي، 15 کاله مخکې دلته پټیو ګنو لکه زمینداری به پکې کېدی نه داسې هغلته چېرته لرې څو د 3 کورونه دلته. اوس وګوره څومره لوی آبادي ده. 309 کاله چې پکې تېر شو سړی بازار ته راغی چې ویې کتل حیران دی لکه داسې حساب دی. دکاندار له ورغلي په دې سره روټۍ سره د خوراک سره که پیسې ورکړي چې هغه پیسو ته کتلي د ده لباس ته ده ته یې کتلي دي. وی څوک یې؟ ده ورته وي څوک؟ وي بس وي فقیر یم ملنګ یم ماله سره که نور ملګري را سرې دي خوراک دپاره سره که. هغه چې پیسو ته کتلي په هغه پیسو د پاسه د دقیانوس باچا نوم لیکلی شوی. څنګه چې زموږ په دې پیسو باندې د چا نوم دی لکه اچھا ډېر د کار سړی دی دی که نه دی لکه ډېر د کار سړی دی چې پیسې در سره نه وي که نه روح به دې خپی. او دا وره چې پیسې در سره نی که نه زه خو دا دعا کوم خدای په دې زمانه کې هر مؤمن مسلمان بنده د غریبۍ نه بچ وساتي. قسم په خدای چې پیسې در سره نی د غم خادم درته څوک نه وایي، د غم خادی درته څوک نه وایي، د خادی پرېږده د غم هم درته څوک نه وي. مړه وي دی به چاله څوکي پرېږده هغه غریب دی خوار دی فقیر دی. او دا د حضور علیه السلام حدیث دی. قیامت ته نږدې به پیسه څه دی؟ لباس پیسه دا به څه دی لکه دا به د خلکو نام نشان وګرځېږي. تاسو سوچ وکئ د انسانیت قدر نشته،
د پیسې قدر دی، د پیسې چې پیسه در سره وي نو په جرګه کې به مشرې، په جنازه کې به مشرې، په غم خاده کې به مشرې، په نکاح کې به مشرې، په مړي کې به مشرې، په هر څه کې به مشرې. مړه چې پلار دې مړي که نه او د هغه د لمبو لوټي مې او تا سره پیسې نو تا ته به انتظار کوي. پیسه داسې شی دی. دا ولې پیسه مقصد ګرځېدلی، مقصد انسانیت نشته. اصل شي انسانیت دی. د انسانیت قدر پکار دی، د انسان قدر پکار دی، د انسان احترام پکار دی. پیسه خو د لاس خیرې دی، پښتانه وي نن شته او سبا بني، نن به وي سبا بني. په خبره باندې پوه شوې. نو دی چې دا پیسې ورته ورکړې داسې که نه، دکاندار شک راغی لکه دا خو د قیانوس باچا د زمانې پیسې دي، دا خو ډېرې قیمتي پیسې دي، دا تا سره د چرته راغلی. دکاندار چغې جوړ کړې راشه لکه دې سړي سره د قیانوس باچا د زمانې پیسې دي. خلک راټول شو، سړي ته هم ګوري، نوکانو ته وګوري نوکان غټ دي، ویښتانو ته وګوري ویښتان غټ دي، جامې زړې دي، پیسې د قیانوس باچا د زمانې ورسري دي. پولیس ته خبره ورسېدله، باچا ته خبره ورسېدله چې د دغې زمانې باچا و، هغه د حضرت عیسی علیه السلام په دین باندې و، هغه صحیح سړی. 300 کاله بعد باچا ته خبره ورسېده، تاریخ خبره کوله ویل باچا وی چې لکه دا خو به اصحاب کهف نی، دا خو هغه کسان مني چې کم کسان څه دي د قیانوس نه بټ شوي. باچا دا سړی خپل محل ته راوغوستو، ورته یې وی چې ته څوک یې؟ ده ورته وی چې یاره موږ 8 کسان یو، موږ د قیانوس باچا نه پټ شوي. وی هغه باچا ورته چې د قیانوس باچا خو د 300 کاله وشو چې تېر شوی دی، مه یارېږه ما ته صفا حل ووایه. وی باچا ورته وی، ده ورته پوره حل وي چې ما سره 6 کسان نور دي، یو سپی دی غار خوله کې ناست دی، اوږي یو خوراک دپاره راوتې ما. باچا ورته راځه زه در سره ځمه ملاقات کو، ستا د ملګرو سره زه میلاوېږم، تاسو خو ډېر بختور کسان یې، اصحاب کهف ورته ویل کېږي. باچا سره د لښکر را روان دی چې غره له راورسېدل، دا ملګری ورته وی، دا اصحاب کهفو دا ملګری چې دا بازار ته تلو، ورته یې وی باچا ته یې وی تا سره لښکر دی، تا سره فوج دی، تا سره وزیران دي، ډایرکټ په دې غر ته نه دننه کېږي، اول درنه زه دننه کېږم چې دا خپل ملګري خبردار کړمه، هسې نه زما ملګري ونه یېرېږي. هغه ورته ټیک ده. سړی څنګه غر ته دننه شو، واپس بیا راونوت، یو روایت کې راځي چې باچا ورغی او باچا ردی دیدار وکړو، دا واپس مړه شوي، الله واپس وفات کړل. بیا بل روایت کې راځي چې نه باچا ردی دیدار نه دی کړی، او چې باچا څنګه د غر خولې ته ورسېدو، یو تیزه هوا د الله په قدرت راله، باچا واپس را منډې کړلې. اصحاب کهف سره سره دیدار نصیب نشو. خو خبره دا ده جی، خپلې خبرې له راځم چې ګوره د الله په مینه مشول، د الله سره مینه پیدا شوله، د الله په وحدانیت کلک ودرېدل. 100 کاله الله محفوظ ساتل، 309 کاله، سونه لګه 309 کاله. د قیانوس باچا ظالم او د ظالم باچا نه څه د بغاوت اعلان وکړي، موږ د یو الله عبادت کوو، موږ به د یو الله ته سر ټیټي کوو. باچا ته یې وی ستا نه منو، په غره کې پټ شول، 309 کاله الله پاک حفاظت وکړو. اوس د هغه زمانې بیا باچا چې دی هغه د دې غره سره خوا کې څه دی یو جومات جوړ کړی، د هغه جومات نن سبا هم اثرات موجود دي، نشانات شته دي، او څوک وایي چې هغه ځای الله محفوظ ساتلی دی، هغه طرف ته څوک نشي تللی. او دا اصحاب کهف دا ملګري دا په دې غره کې څه دی بس په حق ټیم باندې وفات شول، او تر